د ساعت مخترع څه پوهېده چې اوس څو بجې دي؟ له تاسو څخه به هم ډیره دا پوښتنه شوې وي چې د ساعت مخترع له کومه پوهېده چې اوس ساعت څو دی؟ دا پوښتنه له ما څخه هم د ښوونځي له لومړیو څخه تر اوسه پورې کېده، خو اوس پوه شوم چې په رښتیا د ساعت مخترع وخت له څه شي معلوم کړی دی. راځئ په دې لنډه ویډیو کې نه یوازې پر دې پوه شو چې د ساعت مخترع وخت له کومه وټاکل، بلکې د وخت د معلومولو په اړه به هم ډېرې جالبې او په زړه پورې کیسې درته ولرو. د 2014 کال د ډسمبر میاشتې په 21 نیټه د نړۍ ټول ساعتونه 1 ثانیه شاته شول او دا 1 ثانیه وروسته د شپې له 12 بجو څخه وه. ښایي فکر وکړئ چې دا 1 ثانیه خو نو هیڅ هم نه ده، خو په حقیقت کې دا 1 ثانیه په ډیرو مواردو کې خپل اثر لري، لکه د اسهامو بازار، د سپوږمکیو گردش او ډیر داسې نور شیان چې پکې له دقیق وخت نه ګټه پورته کیږي. دا 1 ثانیه کې دا هر څه ګډوډېدای شي. نو چاره نشته، دا تغیرات باید رامنځته شي. تقریبا له 2 تر 5 کلونو پورې دا تغیرات باید منځته راشي. پر لمر د ځمکې د کورې راتاویدل په همدې 1 ثانیه کې چې موږ پکې شاته ځو تنظیمیږي. اوس ځو د ساعت د تاریخ پر لور. د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره خلکو د لمر له ختو تر لمر لوېدو پورې ساعت درلود. په دې معنی چې دوی به یو لرګی په ځمکه کې جګ درول او د هغه له سیوري به یې معلوموله چې ساعت څو دی. نه یوازې دا له ډبرو، اوبو او فنارونو یې ګټه پورته کوله تر څو ساعتونه محاسبه کړي. د بشري تاریخ تر ټولو لومړنی ساعت شاوخوا تر میلاد 3500 کاله مخکې په مصر کې جوړ شو. همدا لرګی و چې په ځمکه کې به یې درول او د هغه له سیوري څخه به یې د وخت محاسبه کوله. اما دا ساعت اصلا دقیق نه دی، ځکه کله چې وریځ وي نو هیڅ ساعت ورک دی. دویم دا چې کله چې موسم بدلیږي نو د لمر موقعیت هم بدلیږي، نو ساعت په هیڅ صورت په سمه توګه نشو محاسبه کولی. خو له دې سره سره بشر تر 18مې پیړۍ پورې مجبوراً له همدې ساعت نه استفاده کوله او د نړۍ په مختلفو سیمو کې ترې ګټه پورته کېده. باید په دې هم پوه شو چې زرګونه کلونه پخوا چې نړۍ دومره پرمختللې نه وه، ساعت دومره مهم هم نه و، ځکه چې خلکو د نن په څیر ډیر کارونه نه درلودل. ځکه د لمر راختو سره خلک راوتل، خپلو کارونو ته تلل او کله چې به لمر ډوبېده نو دوی به هم بیرته خپلو کورونو ته تلل او خپل خوب یې کاوه. کلونه وړاندې ساعت د نن په څیر معنا نه لرله. مثلا ته یو چا سره د لیدو واده کوې او ورته وایي چې سبا سهار په 10 بجو دې وینم. معمولا په هغه وخت کې ورځ مهمه وه. د بیلګې په توګه د ورځې پیل، د ورځې نیمایي او یا هم د لمر ډوبېدو مهال دا ساعت و. ښایي دا پوښتنه در سره پیدا شوې وي چې د شمالي قطب یا همدا د اوسنۍ اسپانوي هیوادونو اوسیدونکو ساعت څنګه معلومول؟ هغوی هیڅ ساعت ته محاسبه نه کوله، ځکه چې هغوی تر اوسه متمدن نه وو. دغه راز خلکو به زمان سنج هم جوړاوه تر څو وپوهېږي چې یو ساعت بل کله دی. چینایان لومړني کسان وو چې زمان سنج یې جوړ کړ. مثلا زمان سنج چې په اوبو یې کار کاوه. دا پخوانی ساعت په دې توګه کار کوي چې څو لوښي سر پر سر کېښودل کېږي. له پورتني لوښي څاڅکی اوبه په دویم او له هغه په دریم لوښي کې راتویږي او په وروستني لوښي کې اندازه ټاکل شوې ده چې د یادې اندازې پوره کېده 1 ساعت محاسبه کېږي. بل ډول ساعت له شمعې جوړ شوی و. د بیلګې په توګه یوه درجه بندي شوې شمعداني جوړېده. شمع بلیده او د شمعې سوځېدو به پر درجه بندي شوې ساحه باندې ښودله چې څومره وخت تیر شوی دی. یو بل ډول ساعتونه هم جوړ شوي وو چې په یوه اندازه دواړو خواو ته د اوبو د ګیلاس په څیر اندازه یې درلوده. په هغه کې به شګه اچول کېده. د دواړو ترمنځ په ټاکلې اندازه سوری و تر څو یا د شګه لاندیني ګیلاس ته تویه شي. کله چې به پورتنۍ برخې نه شګه لاندیني ګیلاس ته خالي شوه نو ویل به یې 1 ساعت تیر شو. بالاخره پرتګالیان لومړني کسان وو چې میخانیکي ساعت یې اختراع کړ چې په خپل ذات کې ډیر لومړنی ډول و او پر ډنډه او فنر یې کار کاوه. مثلا ډنډه په داسې ډول جوړه شوې و چې هر ځل به له فنر سره لګېده نو 1 ثانیه بلل کېده.
اروپایان دریابونو کې ګرځېدل او هڅه یې دا وه چې دنیا وویني او یو نوي څه زده کړي، خو دوی هم چې په دریابونو کې ګرځېدل د ساعت له سختې اړتیا کړېدل، ځکه چې د پرتګالیانو له لوري جوړ شوي ډنډهیي ساعت په کښتۍ کې کار نه کاوه. د لرګي ساعت به هم په کښتۍ کې کار نه ورکاوه، ځکه چې کښتۍ به تل په یو مسیر روانه وه. هغوی چې هر څومره هڅه وکړه داسې ساعت پیدا یا جوړ کړي چې په کښتۍ کې هم ساعت دقیق وښیي، ونه توانېدل. بالاخره بریتانویانو هم دریابونو ته مخه کړه او په دې فکر کې شول چې که چیرته وخت په دقیق ډول محاسبه نه کړي نو کیدای شي دریابونه پرتګال او اسپانیا ته وبایلي. په همدې موخه د بریتانیا دولت په 1914 میلادي کال کې وویل هغه چاته 100,000 پاونډ ورکوي چې وکولای شي داسې ساعت جوړ کړي چې په کښتۍ کې هم په دقیق ډول کار وکړي. ټولو هغو کسانو چې د ساعت جوړولو برخه کې تجربه لرله په دې هڅه کې شول چې داسې یو ساعت جوړ کړي چې وکولای شي د بریتانیا له دولت نه دا 100,000 پاونډه وګټي. پوهیږئ ولې ټولو دا هڅه کوله چې یو ساعت جوړ کړي؟ ځکه چې په هغه زمانه کې 100,000 پاونډ ډېرې زیاتې پیسې کېدې. که د اوسنۍ زمانې په نرخ محاسبه کړو نو کېږي 2,600,000 پاونډه. ډېرو بیلابیل ډول ساعتونه جوړ کړل، خو هغه چې ګټونکی شو جان هریسن و. دی ښاغلي یو جیبي ساعت جوړ کړ او نوم یې هم H4 ورباندې کېښود. 100,000 پاونډ دی دوا شي، ځکه چې هغه داسې یو ساعت جوړ کړ چې په دنیا کې انقلاب راوست. دا ساعت کوکي و، په ثانیه‌ګرې کار کاوه او په 24 ساعتونو کې یوازې 1 ثانیه اشتباه کوله. پښتانه څه ښه وایي ګټه په تاوان کېږي. بریتانیا 100,000 پاونډه تاوان وکړ، خو د دې ساعت په مرسته د بریتانیا سرحدي ځواکونو وکولای شول چې پرتګال او اسپانیا د سمندرونو په کنټرول کې شاته کړي. دا ساعت کلونه وکارېده تر هغه چې په 1980 کال کې کوارټز ساعت جوړ شو. کوارټز یو کرسټال دی چې له سیکولین ډای اکساید څخه جوړ شوی دی. د کوارټز ساعت خاصیت دا دی چې د نن په څیر ټول ساعتونه په همدې توګه کار کوي، یعنی په برېښنا حرکت کوي. د کوارټز ساعت په منځ کې د دې کرسټال یو اندازه کارول شوې ده چې د بیټرۍ په واسطه کار کوي او تر کوکي او فنري ساعتونو کره ټایم وهي. اما دا فکر مه کوئ چې کوارټز ساعتونه هم سل په سلو کې دقیق دي. کوارټز ساعت هم په میاشت کې شاوخوا 15 ثانیې اشتباه لري. که مو په یاد وي پخوانیو فنري ساعتونو په هر ساعت کې 1 ثانیه اشتباه درلوده چې په میاشت کې 10 ثانیې کېږي، خو کوارټز ساعت دا زماني اشتباه نیمایي ته راښکته کړه. نو کوارټز هم له دې سره چې په لوړه ټکنالوژي جوړ شوی و دقیق نه و. د همدې لپاره په دې هڅه کې شو چې تر دې هم دقیق ساعت جوړ کړي تر څو چې اټومي ساعت یې اختراع کړ. هماغسې چې د جان هریسن فنري ساعت انقلاب وکړ، اټومي ساعت هم یو انقلابي کار وکړ چې په 18مه لسیزه کې بازار ته وړاندې شو. دا ساعت دومره دقیق دی چې د ځمکې کره هم شاته پرېښې ده، ځکه چې د ځمکې کره هم په همدې اندازه دقیقه نه ده. مثلا کله چې د لمر په وړاندې تاویږي نو هر کال یې وخت یو څه لاندې باندې راځي، اما دا اټومي ساعت هیڅ لاندې باندې نه لري. دا اټومي ساعت په مایکروویو کار کوي او ویل کېږي چې تر 300 میلیون کلونو پورې دقیق دی. نو په دې توګه معلومه شوه چې دقیق وخت مو لاسته راوړ. فکر کوئ همداسې ده؟ باید ووایم نه، ځکه د ځمکې کره همکاري نه کوي، ولې چې په خپل هر ځل تاویدو کې یوه اندازه توپیر کوي. د همدې لپاره ده چې په یوه اندازه وخت تیریدو کې باید ساعت 1 ثانیه شاته ولاړ شي تر څو د ځمکې له تاویدو سره دوباره همغږی شي. د ساعت دا دقت زما او ستا په ساعت پورې اړه نه لري، بلکې دا د نړۍ په ساعت پورې اړه لري چې وخت له هغه سره تنظیمیږي. پوهیږئ چې د نړۍ د همغږۍ ساعت یا UTC د انګلستان په ګرینویچ کې دی. د دې ساعت نه چې هر څومره د شرق لوري ته ځي وخت شاته ځي، او څومره چې غرب ته ځي وخت مخ ته ځي. یعنی دا ساعت د نړۍ همغږی کوونکی ساعت دی.
اوس راځو هغه ځواب ته چې د ویډیو په پیل کې مو یې پوښتنه کړې وه. د ساعت مخترع څه پوهېده چې اوس څو بجې دي؟ ځواب یې ساده دی، له ځمکې او لمر نه. دا سمه ده چې موږ وویل چې د ځمکې او لمر وخت یو څه متغیر دی، خو دا کولی شو چې وخت ورباندې پیدا کړو. او جان هریسن چې کله یې ساعت جوړ کړ نو له لمر سره یې تنظیم کړ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو د اترنګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د زنګولي بټن هم کېکاږئ. زموږ د ملاتړ لپاره ویډیو لایک کړئ او د کمنټ په برخه کې خپل نظرونه هم را سره شریکولی شئ.